اوس د آخرت د ورځې په اړه باندې نبی علیه السلام سره علم چې نشته نو موږ تاسو به څنګه علم او پوهه موږ یو الله پوهېږي چې آخرت ورځ به څه وخت راځي. قال بیا د وویلې فاخبرني عن اماراتها نو ما خبر کا د قیامت له علامو څخه. قال ان تلد الامة ربتها یو علامه دا ده چې ښځه خپل آقا خپل سید خپل مشر وزیږوي. وان ترى الحفاة العراة او دا چې تو وینې پایلوسي او هغه څوک چې جامې او کالي نه لري لغړ خلک وي. العاله فقیران وي. رعاء الشاء چې میږي به پیایي یتطاولون فی البنیان یو وخت به داسې وویني چې دوی به اوچت اوچت جګ جګ بلډنګونه او قصرونه به جوړوي. صحیح شوه. نو دا نبي علیه السلام ورته واضح کړه چې یعنی مطلب دا ده چې کارونه سرچپه شي. د مثال په ډول نبي علیه السلام یو مثال ورکړي چې ښځه ده بچی وزېږو. صحیح شو که نه؟ نو په کار خدا ده چې دا بچی د دې ښځې تابع وي که نه د دې قدر وکړي د دې عزت وکړي احترام یې وکړي. خو یو وخت به راشي چې ماشوم به وزېږوي خو دا ماشوم به بیا په دې ښځه باندې څه وي د دې مشر به وي په دې ښځه باندې به امرونه کوي دې ښځې پسې به بد رد وایي. صحیح شوه که نه؟ په دې ښځه به فرمایشات کوي خبره به څه شي سرچپه به شي. صحیح ده که نه؟ او بل وان ترى الحفاة غریبان به یې بېچارهګان که نه لرې پرتو سیمو کې به اوسېږي خو دوی به یو وخت کې وګوري چې یو دم به مالدار شي. یعنې یو نفر چې پایلوسی وي کالي نه لري غریب وي میږي پیایي که نه شپون او یو وخت کې ګوري چې په لکاو میلیوناو ډالر ورسره دي او مقابلې کې یو ورسره دا مثالونه نن سبا ښه ښکاره شوي دي په عربي نړۍ کې هم په نورو ځایونو کې هم. نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو ولیدل دا غریبان چې ډېر زیات مالداره شو راوچت شو نو پوه شئ چې قیامت څنګه ده دا رانږدې شوی. اوس د بلډنګونه جوړول اوچت اوچت قصرونه جوړول دا ناروا دي ناروا نه دي او په دې کې عیب او مشکل نشته که نه. کولی شي بلډنګونه جوړ کړي کېدای کولی شي ځان مالداره کړي دې کې هېڅ مشکل نشته. مشکل دا ده چې کله ته ورسره بېدیني ته لاس واچي. مشکل دا ده چې قصرونه او بلډنګونه جوړوي او ورسره فحاشي ته لاره اواره کړي ګناهونه پکې شروع کړي. هدف او مقصد دې فقط بلډنګونه او دنیا شي هغه عیب ده. دا عیب نه ده چې ته متقي پرهیزګاره سم انسان واوسېږي او بلډنګونه جي کړي دا څه مشکل ده دې کې مشکل نشته. صحیح ده. اسلام مطلب دا نه ده چې اسلام د دې ترقي او پیشرفت مخالف ده یا د پرمختګ مخالف ده. نه مطلب دا نه ده. مطلب دا ده چې غریب خلک یو دم مالداره شو او ښځه په کار خدا ده چې ماشوم د دې احترام او قدر کولی او د دې خبره منلی نه دا راجګېږي او په دې ښځه باندې امرونه کوي. یعنې کارونه چې سرچپه شو نو پوه شئ چې دا قیامت رانږدې شوی ده او را روان ده.